د مطالعه او لایزال چرتن په تلپاتې نامه درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله د روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. قدرمنو اوریدونکو جهادي خاطرې خپرونه ده چې زما اسمت الله قایل په کوربتوب درته له زابل ملي راډیو څخه نشریږي. قدرمنو له تاسو ټولو درنو هیله کوو چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو له موږ سره مل سئ. په دې خپرونه کې لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي جهادي څیرې هغه څوک چې په شل کلن اشغال کې دلته وسلوال عملاً مبارزه کړې ده او افغانستان ته یې ازادي راوړې ده، په دې لاره کې ستړي او قربانۍ ورکړې دي. له هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند خاطرې ستاسو سره شریکوو. نو نن سره خپرونه کې د زابل ولایت یو ډیر تکړه مجاهد قومندان چې په دوو جهادونو کې د روسانو په وړاندې مبارزه کې عملاً برخه درلودله او بیا یې د امریکایانو اړوند چې کوم مبارزه شل کلنه مبارزه او په دې کې عملاً په دې میدان کې حضور درلودی او تر پایه پورې پاتې سو. نن خپرونه کې را سره د زابل ولایت د اقتصاد محترم رئیس صاحب مولوی حاجی عزت الله امیر صاحب ملما دی. حاجی امیر صاحب تاسو ته خپرونه کې هرکلی کوو، په خیر رالاست. سلام وساته تاسو ته ما جردر کې په بلنه باندې خو طلب د چرایي سګور ډیره زیاته مننه. حاجی امیر صاحب د خپرونې د معمول په څیر لومړی پوښتنه دا ده چې چا دې ته تشویق کړلاس چې مبارزه وکړي، جهاد وکړي او د وطن د ازادۍ په لاره کې قرباني ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول کریم اما بعد. زموږ دغه جهاد خو دا د مبارزه لله و فی الله دا خو تقریبا 3 واره سوي. یو خو د ورسانو په مقابل کې و، د دویم نوبت کې بیا د پساکو په جارو په مقابل کې و، د پاسکانو د امارت و دویم امارت د امارت وروسته بیا هغه لنګ سو دغه نړیوالو له طرفه څخه د امریکایانو نه ټول مسلمانان منافقین مسلمان کړي. بیا د شل کلنۍ دوره وه مقابل کې د ټول جهان ټول کفارو. نو د ورسانو په ټیم کې موږ مبارزې ته مجبور سوي، د موږ خپل ایمان و وجدان و غیرت او د کمونستانو ظلم په وخت کې د کمونستانو کوتاتا په افغانستان کې کمونستانو کوتاتا وکوله، سردار داود خان شهید کو او واک کمونستانو واخیستی. بیا کمونستانو فرمانونه جاری کول او د کمونستانو په مقابل کې د فرمانو هغه ډېر شرایطو ډېر خلاف و، له اعلاناتو د افغانستان ډېر خلاف و او د خلک کمونستان و او دا د کمونیست ګوند سره منسوب و، عقیدې یې هم بله کوي. نو علماو فتوا وکړه په مقابل د دغه کمونستانو، هغوی بیا ورسان هم سره راوست. علماو فتوا د جهاد وکړه، نو موږ به خپل ایماني و وجداني غیرت باندې به لاره ولاړ شو او جهتم جهاد شو. اوسنۍ شل کلنه مبارزه کې مو الهام له څه واخیستی؟ دویمه خبره داسې وه چې بیا فاسقان فاجران چې جهاد وسو، ورسان وواتو، دا بل انقلاب دې ته هم راځم. بیا چې ورسان وواتو بیا حکومت جوړ سو، دغه حضرت صبغت الله او دغسې نور محمد رباني و برهان رباني دغسې و، داسې رالو. دې بیا کنټرول نه سوی کولی، والا جای پر جای باندې حکومتونه جوړ و، د هر دغه د جبهې مشر چې و هغه به یا هر فاسق فاجر په جلا ځان ته حکومت و، په دې مابین کې که دوستم و پلانی و داسې خلک پکې رالو. بیا د پساکو په جارو لاس واچاوه، بیا امارت پسې راپورته سو طالبان. امیر المؤمنین علیه رحمه ملا محمد عمر مجاهد په دې پسې طالبان و نیکان صالحان خلک راپورته سو، دغو فسق و فساد یې مخې دفاع ونیول. دا یې دویمه. درېیمه بیا د امریکایانو دا حمله وکوله، هغه امارت یې ړنګ کړو، هغه شرعي نظام یې ړنګ کړو. نو بیا موږ سره ولاړو، فیصله هم دغه وکړه چې مقابله نه کېږي، چرکي عملیات وکړو. بیا هم له غرو چې بېرته دواري د دغه ناټو د امریکایانو په مقابل کې منظم خلک وو، منظم حکومت و، مات سو. دغسې په هغه تنظیم باندې له بهاره د هجرت له دار هجرت څخه بېرته پر افغانستان باندې په دغه امریکایانو ملاټو باندې عملیات شروع کړو، جهاد هم شروع کړو چې دا شل کلنۍ دوره یې واخیسته. هغه هم د خپل ایماني و وجداني د خپل خدایي او الهي او د کفارو د ناټو د امریکایانو ظلم، وحشت او د دوی دغه شرعي نظام ړنګول، د دې په مقابل کې بالا موږ راپورته سو، بیا هم جهاد شو. اول سر کې طبیعي د امکانات به کم و، د مجاهدینو شمیر به هم کم و. په څه امکاناتو باندې لومړی له کومه ځایه سره
تاسو خپل چې پکښې واست لمړی له کومه ځای څخه مو پیل وکړي چې دلته مبارزه عملاً پیل کړي؟ ډېره ښه مهرباني وکړه. د روسانو په مقابل کې زموږ جاز ټوک بیخي خالي لاس و خلک. دغه شاجوی کې خلک پر ولاړ سو بیلچې و کلنګان راواخیستو. دا شاجوی کې په کلا کې لا نه په شاجوی داسې نو درخیم هغسې په کندهار کې هم شي دغه یې په نورو ولایتو کې حتی په هرات کې مسلمانانو د دغو روسانو د کمونستانو مقابل کې قیام شروع کړو. په زورو خلک په ورځ باندې شهیدان سو په خالي لاس. بیا نو هغه خلک چې زموږ رهبران وو هغه ولاړو مشران وو خارج ته ولاړو مهاجرتونه وکړو ملت هم هجرت وکړو. بیا نو څه لاس سره وواهو الله کرا کرا بیا څه امکانات پیدا سو هغه بیا دغه په هغه وخت کې بیا دغه امریکایانو و چینایانو و انګریزانو نور اسلامي ملکونه چې هغو هم کومک راسو. دا اوس اوسنۍ دوره کې چې دا بیا دا شل کلنۍ کې الله دې اجر درکړي. دې کې خو نو د موږ امکانات هم ټول پاته سوه. موږ چې دلته جهاد شروع کړو هغه هم په دې رقم شروع کړو چې چای په کلاشینکوف ساتلی وو یو څو مرمۍ یې ساتلې وې. دا مجاهدینو مسلمانانو طالبانو خو نظام و ړنګ سو سلابې ورسره وې سلابې پاتې اکثریت پاتې شوې. داسې لږ لږ ما خپله درته ووایم ما خپله چې جهاد شروع کاوه نو یو سکل او یو راکټ دا یو چا راکړو. نو یو بل ولي محمد میدی دغه بازوګي کې ولي محمد ادیب دغه کوچنی راکټ په کور کې ساتلی و. زه ورته رالم هغه ما ډېر مخلص خلک و دا د لودینانو دغه راکټ راکړو. بل ملا باز محمد میدی په بازوګي کې دې بیا دا بل راکټ راکړو د هغه راکټ دا وسط راکټ وسط دا یې راکړو. داسې له چا څخه راکټ پیدا کړی دی چا چې پنځه مرمۍ پیدا کړي چا ساتلې ولس وو خلک وو مسلمانان وو دغه نسای برداشتولی چې شی درلود هغه یې مترکب دی کم امکانات هم پیدا کړو اتمو دغه کار شروع کړو. بیا هم نو تر دې چې په غنیمت کې وو کرا کرا باندې اخته شو. په پیل کې یو رقم اوازه دا وله چې ډېرو خلکو به ویل چې مثلا د دې سره جنګ نه کیږي ډېر مهمات لري په ځمکه کې څو انچه لاندې شی ویني. په دې باره کې ستاسو عقیدت څه و فکر څه ولو چون پیل ول د جهاد طبیعي د څه ستونزې به وې؟ زه به یو خبره ورته وکړم ډېر سیاسي خلکو خبره یو خو دا زموږ د ولس خبرې وې چې موږ به ځای ته ورغلو چې موږ خو مجاهدین یو دوی به راته وویل چې دا خو تاسې دغه بخي امکان نه لري دا ولس به راته ویل. خو هغه غریبان کمزوري خلک وو عاجزه خلک وو تبلیغاتو بیرولي خلک وو او دا به امریکایانو هم ویل چې موږ په بیخي لرې کې په یو ځمکه کې لاندې څو انچه شی وینو دا خبرې بیا هم کولې. او زما خپله یوه خبره ته وکړم چې عین الله شمس بلی عین الله شمس وزیر وو. دا په دار هجرت کې د ما مېلمه وو موږ دې دپاره مېلمه کړو. عین الله شمس مشهور سړی دی زموږ دغه ما خبرې ما اوري امارت خلکو هم ډېر پېژندی. دا د ما مېلمه وو ما دې دپاره مېلمه کړو چې دا زموږ په کلي کې چې دا موږ مهاجر وو دا زموږ په کلي کې کوڅه وو نالۍ وو شی په پخول هغه په حکومت کې سړی وو عین الله شمس د جمعیت علما کې یو وزیر وو هغه ما مېلمه کړو. نو ډېر مېلمانه راسه ما ته وویل دا خبره ځکه کوم زه کوم چې امکان هغه بندی د مړ هم نه نو امکان لري دی واوري نو یا یې وویني. نو ما ته ویل زه به یوه خبره تا ته وکړم ستا کېرته زه به یوه خبره تا ته وکړم ما ورته وکړه ته خو دغه تاسو خو دا مجاهدین یاست د ملا مدمر اخوند علیه رحمه د دې دغه یاست ملګري یاست دغه ته ووایه دلته دا کوټه کې یو غر ده چلستون یې بولي چې ته خو دغه چلستون سر جنګوې دا داسې امکان نه لري امریکایانو دغه امکانات و دا دنیا موږ پاکستان ته وویل والله راکړې که جنګ در باندې وکړم هغو خو یالات یعنې تر دغه اندازې پورې شاشق خلک ډېر متاثر وو عوام خو بیخي متاثر وو دې تبلیغاتو څخه. خو د موږ بیا دا یې اوس د موږ د عقیده اوس لله و فی الله وه موږ د الله زور بیا موږ ته معلومېدی چې د الله زور خو بیا جلا ده او دا د مظلومیت افغانانو او غیرت افغانانو دا احساس هم کاوه چې دغه د موږ الله د مبارزه د الله دپاره ده د دین او د اسلام دپاره ده او د دغه مظلومیت په خاطر باندې ده او د دغه قرآن عظیم شان د حاکمیت دپاره ده. نو ځکه موږ دا کار شروع کړو موږ عقیده ووایم موږ عقیده ټینګ اوس دا به ورځ راځي. بله د خلکو همکاري طبیعي دا خلک ټول جهاد پاله خلک دي دا ملت ټول پر اسلام ولاړ خلک دي
تبلیغاتو به طبیعي د بیرولي وو خو همکاري څنګه ولا ستاسو سره مینه څنګه ولا د خلکو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړله یو خبریال پوښتنه ځینې وکړه د افغانستان له یو سړي چې د حکومت چارواکي چې پوښتنه ویل ول دغه وجه څه شی ده چې په دغه طالبان چې د مجاهدین په کلي کې د مثال په توګه بازوګۍ وسرخوګان دي په غره کې یو کلی یو طالب په دغه غره په کلي کې شپه کوي په یو طالب هغه هلته شپه کوي او چارواکي امکان شته چې یو چارواکي په کلي کې شپه وکړي یوازې هغه ورته نه امکان لري نو دا څه وجه ده چې طالب په غره کې یوازې گزاره کوي شپه کولی شي او چارواکي یې نشي کولی عسکر یې نشي کولی نو ده ورته ویل دا طبیعي خبره ده چې عوام یې ملګري دي طالبان هغه کله یې ملګری دی چې مطمئن ده له کلي عوام چې موږ مطمئن وو عوام موږ سره دی قرباني ورکړه دی قرباني یې راسره ورکړه سبحان الله وبحمده چې چیرې به یو چاپه راغله یا به حکومت راغی مجاهد به خطره دا وسیاتي خو یې ټینګوي نشي بیا به دا مجاهد او وسله دا کور والا جن تسلیم کړی یو ځای بې کېښو وبې ساتله هغسې به څوک ورته راغی بیا به ورته ویل دا مې زوی دی یا مې ورور یعنې چارواکي په لاس باندې نه ورکاوه دا خو څه کوې ډوډۍ به یې هم راکوله دغه تلتک به هم د ده وو بالک و نالي به هم د ده وه او دا کور به هم د ده وو ډوډۍ به هم د ده وه دا به لا هم پسې وه چې بیا به چې په دښمن راغی پر ما باندې به غالب شو او زه به یې ټینګولم بیا به دی راباندې ورسې دا خو مجاهد نه ده دا زما زوی دی مې ورور ته نارې به په غار باندې ښځو به چغې راباندې وهلې دا مې زوی دی ما زوی ولې بیا یې بیا نو دونه اندازې ته ولس د موږ همکار وو زموږ ملګری وو او چې څه بل څه دا موږ په لاس کې درلوده چې دا مرمۍ یم اخیستې یا توپک اخیستو یا موټرسایکل اخیستی دا هم ټول د دغه ولس په بودیجه د دغو په همکارۍ د دغو په کومک چې دغو به موږ ته صدقې راکولې دغو به موږ ته عشورونه راکول زکاتونه به راکول بیا به موږ دغه شیان په اخیستو او د دښمن مقابله به په تاسې باندې طبیعي د ډېر وخت تېر شوی دی جابر صاحب په جنګ کې مو کومنده ډېره کړې او که مو د بل تر کومنده لاندې ډېر کار زه په خبره درته وکړم په دا شل کلنۍ کې خو چې زه په جنګ کې حاضر وم ما یې بل تر کومنده لاندې کار نه دی کړی زه معنا درته وایم مجاهدین یې ټول اوري نو دا اوس شل کلنۍ دوره زه په جنګ کې حاضر وم په بازرګان کې د امریکایانو سره دا اول جنګ و دا معصوم اخونزاده راسره و جمشید مرحوم و او د جمشید یو ورور و طارق په نامه اوس هم ژوندی جمشید مرحوم خو د بازار ملګری و مشهور قومندان و او دغه معصوم اخونزاده اوس هم ژوندی ده اورېدې ما خبر او دغه طارق اوس هم ژوندی ده پر بازرګان د شپې په 12 بجې باندې زموږ جنګ و له امریکایانو سره به اولنی جنګ قومنده د ما په غاړه قومندان زه وم نه دي ټول مجاهد دا یې ونه منه په جنګ کې یو زه ټپي شوی یم یو معصوم اخونزاده ټپي شوی د شهید لاندې راسوی بل وارې بیا دغه اوس موږ په دغه باندې جنګ و پر دغه امن باندې دغه امن پل د پړاو د دغه امن باندې جنګ و عبدالحی مرحوم راسره و قاري صاحب مرحوم سیف الله دا هم راسره او دغو چې خو هغه دوه شهیدان دي نجیب ژوندی ده اوس یې ما اوري ما خبره ووایه نجیب ژوندی ده نجیب هم راسره و نو په دغه جنګ کې هم په سره غرمه جنګ و له کاروان سره جنګ و کومنده د ما په غاړه وه زه کومندان دا یې دوه دلته مه ډېر تلفات دښمن ته ورکړو ټپیانو نه دي رسوي نه شهیدان رسوي دي اشتازبوګان هم ځینې یوړو ماشینان هم جوړو پسه غرمه مشران هم ځینې بوتلو دا دی اوري دا سته دا یې دوه درېیم به زه په جنګ کې حاضر وم په دا سپین غبرګه باندې دا بیلې چې سړک پر غاړه باندې دا د سپین غبرګې بیله چې ده په دې کې کمین نیولی ده د شپې 12 بجې دي امیر د امنیت راووتی دغه محمد رسول نومې دی دا امیر د امنیت په کلات کې دا راوتی موږ هلته پر پوسته باندې ټکان وکول کمین هم دلته نیولی و پوسته هلته لرې و باکورزو په پوسته هم ټکان وکول او کمین هم دلته نیولی و دا د سپین غبرګې پوسته لا نه ولوېدلې دا محمد رسول الله و ته امیر د امنیت و دغه معصوم اخوزاده و هغه هم ژوندی ده اوس جمشید مرحوم و هغه شهید سو عبدالرحمن اخوند صاحب د اسمي اخوند صاحب دغه اوس اخوند صاحب چې د اسمي اخوند د دې ورور و نو عبدالصمد اخوند صاحب ورور هغه عبدالرحمن اخوند صاحب نومېدی هغه راسره و او دغه عارف و تک ته دا اوس ژوندی دی عارف دا هم راسره و دغه محمد رسول ته تباه سو چې ولاړی دا ټول دا جنګ هم وکاوه د شپې 12 بجې وې تقریبا 12 بجې وې داسې په شپې هم کومنده د ما په غاړه په جنګ کې کومنده سخته ده که جنګ کول ځکه د ډېرو خلکو مسؤلیت به ورله غاړي زه خو دا درته وایم چې کومنده ډېره سخته ده زه خو په دې سخته ده کومنده خو یو خو چې ته کومندان شوې د خلکو د خوږ و دي د خلکو د شهادت و د ټول مسؤلیت او زړه دې خوږېږي چې خدای څوک په خوږ شي څه به وشي یوه بل د خلکو تشکیل کول
پر ځای کېنول، یعنې د دښمن ته کمین نیول. پر داسې رقم باندې چې به ته تشکیل کوې چې ته دښمن ته کمین ونیسه او دښمن خوښ کړي د تا لار وي چې بیا ته وځې. دا ټول مشکلات زخمي د شهید درد و خوږ او د دا خلکو تشکیل پر ځای په موقع کېنول دا ډېر سخت دی، دا ډېر ګران دی. بله جامیر صاحب طبیعي د ډېر وخت ستاسو په مبارزه کې تیر سو، تر ټولو یو دردونکی حالت مثلا چې پر تاسې باندې راغلی یاست، ډېرې زیر کړي یاست چې نه مو هېرېږي، او یو خوشحالونکی حالت؟ یو دردونکی حالت په ما باندې سره راغلی د یا د ورسان په ټیم کې راباندې راغی. د ورسان په ټیم کې پر دغه جلدک باندې دا موږ نړېدلې پل بلئ دا جلدک، پر دې جلدک باندې له ورسانو سره د موږ جنګ و. په سره غرمه د ورځې کاروان د ورسانو له کندهار را روان و، مجاهدین شوي سوي وو. په دغه ورځ باندې جنګ شروع سو، تیارون بمبار کاوه، ټکان ورسانو مو مخامخ. په دې ورځ باندې موږ ته ډېر شهیدان اوسو، 50 کس شهیدان سو. په دې کې یو ډېر مشهور مجاهد دغه سلام خان د هوتک د دې د جبهې ملا خدای داد مرحوم و. ملا خدای داد ټول ولایت پېژندی، اوس هم نوم ستا ټول خبر. دا ملا خدای داد مرحوم قومندان و، یو د چوپان قومندان و، هغه هم راغلي وو مجاهدین. دا دوه قومندانان شهیدان سو. نور نو 50 کسه مجاهدین په سره غرمه جنګ و، په سره غرمه په دې راده کې پر دې کمین هم نیولی و. دا سخته ورځ وه، ډېر خلک راخوږ سوه شهیدان سو. دا خو یوه مسله او ډېره خوشحالي چې په موږ باندې راغلې، په ما باندې د دغې شپې خوشحالي وه چې موږ له امریکایانو سره جنګ ده په دا 10 کلنۍ کې، په بازرګان باندې له امریکایانو سره جنګ ده. معصومه خوزاده یم اوري خبر ده، بل همت دغه په دغه د غره په خروټو کې کور د همت یم ژوندی ده، دا هم راسره و. نور ملګري به هم وو کسیران، خو دا مسیران نور شهیدان سوي دي، معصوم ژوندی ده. په دې شپه موږ چې امریکایانو سره جنګ ده، دا ډېره خوشحالي وه، ځکه چې موږ الله تعالی نه شهیدان اوسو نه ټپیان اوسو، یو زر لږ ټپي سوم، یو معصوم اخندزاده. په ډېر ښه خوشحالي غنیمت هم راواخیستی. او امریکایانو چغې وبغار چې دوی اورېدې، موږ اورېدې، د امریکایانو چغې بغې موږ اورېدې او دوی نارې وهلې. دغه نو د دښمن مغلوبیت او د موږ غلبه او ښه محفوظ، دغه نو په دغه 10 کلنۍ کې یو غټه خوشحالي وراباندې پیښه شوه. بالکل. نو د اوسني جهاد غمګینه خاطره چې ملک خو بیا زو غم وځپلی دی، خو بیا هم تر څو ستاسې تجربې ستاسې خاطرې داسې دي چې نور نوی نسل ورڅخه تجربه اخلي. نو په اوسني جهاد کې ترخه خاطره مو چې مثلا بد حالت و، طبیعي د مایوسۍ راځي، خفګانونه، ستړیاوې راځي، ځکه مبارزه ده. دغه کله موږ سره شریک کړي. په دغه 10 کلنۍ دوره کې دغه محمود احمدالله د شینکۍ د اوس هم ژوندی دی. زه خپله په جنګ کې نه وم، زه شاته وم. 3 تشکیل اوس و، یو تشکیل د خارجي په سر کې و، او یو تشکیل د خارجي را لاندې و، او یو تشکیل بیا پر نورک. هغه تشکیل سخت خاطره په دې 10 کلنۍ دوره. دا تشکیل چې تر خارجي را لاندې و، دا تشکیل چې څنګه راورسېد، د ما مجاهد و ریاض مولوي صاحب محترم ټول ولایت یې پېژني، مسؤول یې ریاض و، سره امام مجاهد و، حافظ و، ډېر ښه عالم و. هغه مسؤول و د دې جنګ د دې ګروپ د دې تشکیل. احمدالله شاته ناست و، په غونډۍ یې ترصد کاوه، دښمن ته کاتو دی ته کومنده ورکوله په مخابره. نو دغه څنګه دا کمین ته راورسېدو، دا د ما مجاهد چې و، د حافظ صاحب د ما د دلګۍ کومندان و، دې غږ پر احمدالله باندې وکړو په دستګاه کې. وله مولوي صاحب محترمه د موږ خوی ډاک ده، کمین ځای نشته. الله اکبر. هغه غږ پر وکړو، دښمن در ورسېده، خوی ډاک ده که د پټي ځای سته، پټي ځای سته، دښمن در ورسېد، نور موقع نشته. جنگ شروع سو، 23 کس شهیدان سو، دیم شهید سو قومندان. او د ما سکیل و راکټ و شی و سلام درنه درلوده له ملګرو سره مې غم لاړه. او دا په ویرو په غم باندې دا ټول تشکیل ته جنګ اتباع نه وسو، دا ټول تشکیل ته وربدل سو. دا غټ غم اوس بیا احمدالله هم ډېر غمجن و په دې کیسه باندې، چې داسې پروډکټ موقع پیدا نه سوه خلکو ته چې مجاهدین ورته کښېني، دښمن پر ورسېدی. دغه نو دردونکې واقعه وه، ډېره سخته. ډېر مسیران مجاهدین کې شهیدان سوه، بیا ټول د دوی په لاس ورلو شهیدان، ځکه چې مجاهدینو ته دومره کار وه چې ځان ایستی. او د ما خپل زوی چې د هغوی شهید شوی ده، زکوک والا زوی مې و، هغه دغه ملګری و ورسره په دې جنګ کې، هغه په دې خوله کې ولګېدی، غاښونه یې هم وواتو، خوله یې هم چیرې سوې وه. نو دغه زوی مې هم ټپي سو، زخمي سو په دغه وار باندې هلته. دغه نو په دغه اوسني جنګ کې ډېر شهیدان هم وسوه،
او دی بې موجب او بې موقف بې موقع شهیدان شول دغه دردمنه واقعه وه په موږ باندې پیښه شوه ما په ژوند کې ما باندې ډېره زیاته مننه جامیر صاحب الله تاسو ته د زړه صبر درکړي اولاد شهیدان ته جنت فردوس ورکړي زخمیانو ته عاجله شفا امین په آخره کې که نوي نسل ته څه ویل لرئ زه دی وایم زه خو نوي نسل ته وایم چې تاسې الله تعالی ته حمد ادا کوئ ځوانانو چې د تاسې ورونه ته د کاکا زمن ته قربان هغه دی قربانۍ ورکړې نظام یې راوړ تی ته اوس یې تی ته هغه ولاړو باندې اوس یې تی ته حواله کړو نظام دا ځوانانو ته وایم دا اوس نو په ډېرو قربانیو یې درته هغه دغه نظام و ابشري نظام بس دغه اوس چې ملګري سي بیا ساتئ هغو په وینو وساتئ تاسې په قلم و په خوله په اطاعت په همکاري مرګ نسته زخم نسته ملګري ورسره وکړئ د خپل وروڼو د کاکا د زمنو نظام په وینو سره راغلی د دې سره همکاري وکړئ ورسره ملګري سئ په اخلاص صداقت او بختور شرعي نظام د باندې راغی استفاده جن واقعي یوه آخري خبره له د قلم سره سره د ټوپک سره بلدیت راتلونکي نسل ته څومره مهم دی زه دا وایم چې ټول باید ټریننګ وکړي ټول ځکه چې په دې نظام کې ما درته اوس په دې نظام کې اوس داسې ټول ځوانانو ته ضرورت شته هر څوک چې مراجعه وکړي و دولت ته چې ماته سلا را زده سلا دې زده کړي او که داسې اوس مراجعه نه کوي دی خلک ستاسې اوس هم په کورو کې سلا وي شته که سیاران دې راولاړ شي د مجاهد کور ته دې ورشي مجاهد په کور کې سلا شته چې زده دې کړي او اول خو انشاءالله معسکر به جوړېږي ټرېننګ به کېږي شرعي نظام د مجاهدین به روزي ځوانان به روزي دا به ټول فعالېږي چې اوس یار نه کوي دا نظم سره برابر شي انشاءالله تعالی ټولو ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابرېږي په فوج کې او ټول به روزل کېږي په دیني روزنه هم او په نظامي روزنه هم ټول به خدای کې روزل کېږي او ما ورته توصیه ده ځوانانو ته چې شکر یې ادا کړي یا تخ بالا هغه دیني او نظامي روزنه ټول ځان تاثیر کوي وکړي کوشش ډېره زیاته مننه جامیر صاحب کور مو ودان چې زموږ سره مرکې کولو ته حاضر سواست او خپلې ارزښتناکه خبرې مو راسره وکړې رب العالمین درته چې راضي شي په ما باندې هغه د مجاهدینو هغه مجاهدینو شهدا وو خاطرې وو کیسې مې ورته بیان کړې ما ته ډېر جوش راغی او په ډېر ښه لهجه باندې او په ډېر خوند چې د هر مې نوم درته اخیستی او د هر مې واقعه درته بیانوله ما ته هم جذبه راغله له تی چې دې ماله راضي شي دغه د مجاهدینو کارنامې وو او کردار دا تر چا ورسېد